عاجز ستړی مه شي. څنګه جوړ په خیر څنګه ښه یې څنګه به دا یخ کې ورته ولاړ یې ښه یې شش درسره شته سم شکر ته ښه یاست خیرت دی ګوته خو نه دې لرې که یاره ګوته دې لرې که زموږ یو ملګری ول هغه ویلی ول هر یې ګرده وخوړئ سبا به خلک ما ته استې بې ګرده خوړل دا نیمه یې زه خوړلی ګوره هغه راولم ګرانو کتونکو د چمن د کپټن له دروازې سره دا مهال ولاړ یو شاوخوا سپینه واوره یعنې مځکې چې سپینه جامه په تن ده تاسو وینئ او ډېری زیات شمېر د چمن خلک دا دې را روان دي او ځي لوړ یعنې واورې ته ځي کوژک ته ځي موږ به هم تر دې پورې ځان ورسو خو مخکې له هغه به موږ هم لږ څه د خوراک بندوبست چې ملګرو کړی د هغه تر څنګ به یې څه وريجې نورې هم دا جمسا کلمه سره واخلو دا یې همیشه دغه د کپټن د دروازې څخه لوړ دلته ولاړ وي او په وریجو کې ویل نشته وریجې ډېرې ښایستې وریجې یې شی ډېر ښه شی دی دغه ځوانان په یخ تاسو وینئ پر موټرسایکل باندې دي دا خو خدای دې هر مؤمن مسلمان دی او پښتانه ته ښه موټر ورکړي ته وګوره دغه یخ دی واوره ده خو بیا هم شوق په مخه راخیستی دی او دغه پر موټرسایکل باندې ناست دا چې نو د شوق دی او زور نسي فکر نه کوم چې څوک دې تر دغه راووځي واوره کې دغه ځوانانو دا دی سترګه یوه سترګه یوه راکنده بله سترګه بله کنده خلک شونډان ورسره زموږ هغه دا دی شونډان ورزرغونه کړي دا نن د خیال ډېر یخ علامات پر زاړه چمن پر بازار باندې دغه دکانداران دغه شیطان دا دی پله برابر کړی دی دلته دومره دوند دی دلته د کوژک ته چې څومره نږدې کېږي هومره زیات دومره دوند دی چې بیخي هېڅ شی په سترګو نه راځي بیخي پر لس ګزه باندې دا شی تقریبا سم نه معلومېږي که څه هم دا د واوره لا اوس هم دا د شرو ده او کړه پاره یې شاید تاسو اورئ واوره دا د شرو ده دغه مردکیان دي او دغه خلک تاسو وینئ چې روان دي دا موږ ملګري راغلي یو دلته مخ خو نغلڅ که یاره سړی شرمه مخ لڅ که دغه واوره و دغه او د دې تر څنګ د دغه واورې تر څنګ چې دغه واوره څنګه د ډېر زیات دوند هم دی چې بیخي شی کې معلومېږي نه دغه زموږ ملګري دی چې موږ نن یو ځای سره راوتلي یو خو ډېر زیات واوره او مردکي کښې کښې مردکي هم دا دي شروع دي ښه خوند کوي واوره ښه خوند کوي ایله کېږي ایله کېږي واوره ده ښه خوند کوي لږ ښه به وخورو هم دومره یخ وي هغه خلک تاسو وینئ پر موټرسایکلانو باندې راغلي دي پر هغه باندې راغلي دي زیات خلک دلته څوک په خپل سفر لپاره ځي د مسافرو موټر دی یاره موټر دې څه د لارې خیستلی وی نه و شاید ډېره مننه د شیدو چای دی خبره ده تا به داسې تللې ولې عمرې لره دلته خلکو زیات په میډیا باندې ځینې خلکو نشر کړل چې هلته په مکه شریفه کې هم داسې واوره شول لکه دا اوس دا ما دلته شو د رښتیا وه
یا هغه دا ویډیو د کور جوړ کړې وه نو مکتب اسمان کې نه شوی هغه باران و د باران ویډیو یې د کوره راایستلې وه خلکو دا فکر و چې واورسئ. ستړي مه شئ ستړي مه شئ چای خو تیارې دی. وعلیکم السلام. دغه د چمن خلک دي چا د ماشومانو سره راغلي دغه درې بیا دا زموږ ملګري دي اخته دي په دغه باندې اخته دي دوی بیا دلته شیطان جوړوي. ای وره خلک دغه د شیطانان څخه عذاب دی خلک د خپلو څخه عذاب دي نور هغه جوړوي. وعلیکم السلام. بخیر شایست خیریت دی. بخیر راځه بخیر راځه ستړی مه څنګه چیرې تللی وې یاره په دا شنه یخ پر موټرسایکل ساعت تېر کړي نو ملګري نشته در سره ولې بل موټر کې ته په موټرسایکل باندې یخ نه دی. وعلیکم السلام. بخیر راغلاست بخیر راغلاست. زه به خلک یو ویډیو وکړم زموږ ملګري دغه د یو دانه شیطان بیا په دایل کې جوړ کړي دا یو د شیطانانو شو کې د شیطانانو سره مینه لري. ورته کاشه کړي ورته کاشه کړي ورته کاشه کړي ورته کاشه کړي ملګري دغه لار بنده شوله خو بیا هم ولې یاره په ویډیوګانو وراره دی یا زما حق پاته دی چش یاره داره که مې چیرې در پرېږدم تاسو وینئ څومره ډېر خلک راوتلي دي ماشومان لویان ان تر دې چې دغه شنی ماشوم هم راایستلی دی. دا ماشومه د څو وخت ده د یوه کال دغه ماشوم هم واورې ته راوتلې ده او دغه راغلې ده نور ماشومان انسانان تاسو وینئ چې څومره ښه په واورو کې یو له بل سره بازۍ سره کوي او ولا واوره خو ډېره زبردسته خوند کوي. ښه نو ماشومان دې سره راوستلي که کاج خوند له ته ورله راغلی 14 کوچنیان خو مې راوستلي دي اوس ورځ کې پسې ګرځم دا یوه نیمه ګانټه کېږي پسې ګرځم خالي 14 دانې وایي نور نه ول که څنګه دی یا دې خو په 3 موټره راوستلي دي دې بیا تاسو ولو اوه بس زه ښه ښه دغه ځوانان دا دې راوتلي دا شین یخ وګوره دا منیسټر وګوره ته زما خیال در دوی څه زیاتې پیسې لري چې دوی شیدې راخیستې او تا منیسټر دوی وچښله ما نه دی چښلی او وای دوی وختي کار کړی دی چاړه چمن سیمه کې ولاړ یو دا مهال راځي چې خلک لږ څه د شرف نن دوی دلته د واورې لپاره راغلي دي یو رقم چې راوستلی هغه په یو کور کې جنګ و مخصن جنجال پیښ شول شرشور شول همسایګانو سر پرې د کیسه کیسه ده نو دا کور والا چې هغه غل نیولې نو باره غله ورته ویل نلدګان دي غل نه دي لري نو دا رقم چې راوستلی څو ویل چمن والا باندې دا ډېر وخت واوره نه وسوې چمن ته دا دي واورې ته که لویان دي که کوچنیان دي ان تر دې چې د یو کال ماشوم هم راایستلی وه نو راځئ د دوی به هم واورو او دوی به هم ووینو چې دوی څوک راوستلي دي او څنګه راغلي اتڼ هم شروع دی اتڼ والا به هم ځان ورسوو په دغه واوره کې اتڼ کوونک زما موبایل نوی
په لاس کې ولا در ګورد ما ډېر غورځولی وم زه څه وکړم ظفر خير خيرات سايت يلا ته دغه ته ګوره دی واوره غورځي نه دی په واوره اخته دی واوره غورځي الله اصلا خانق ده الجوار ده مش براشنا رښتیا هم واوره باران او داسې نور څه رښتیا هم د مینې او د یو له بل ته د ښه پیغام ورکولو ښه موقع وي لکه څنګه چې هغه تاسې وینئ دا ځوانان داسې نه سره پېژني نه سره یېژني خو البته دومره دي چې د یوې چمن بیا هم دا یو بل ته درته سره راوتلي دي ټول او یو بل سره په واورو ویشتلو باندې خپلې لوبې سره سکوټر خو بند شو خو وخاتی نه باز به دغې ساده بوځي تا ولې ځان خلاصوم لاسه ګرد دغې ونیسمه زه یم ما ياكلك كوا زي ما يعمل خلينا واوره ډېره سوې ده خو هومره ډېر ورسره مشرانو یا د خلکو د دغه د لاسه باید زیاته ګټه سره اوبه سوې ده تاسو وینئ اوبه سوې ده دلته مې ښه ډېر ساعت تېر شو ښه بیخي ډېر ښه ډېر البته پر ما نه مشلي چې لاس وارې را وغورځوئ
الله شنو یخ دی ولې دی چمنوال که ماشومان دي که غټان دي تاسو وینئ دا دې راوتلي دي نو دلته ورته ګورئ ماما دغه لار بیا زموږ د چمن ښار د ماسټر پلان خواته ماسټر پلان دی که څه هم نورې ورځې په دغه ځای کې زیات رش وي له خلکو ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي خو نن بیخي د خلکو شمېر ډېر زیات د چمن ماسټر پلان دی که څه هم دغه هغه د مغرب خوا ده یعنې کښته خوا ده خو ډېر ښایسته سیمه دغه زموږ د خوراک سامان و چې موږ نن راواخیستې که څه هم خاطر له دې ځکه مازدیګری دی نو د خوراک سامان باید داسې څه وي د لږ داسې څه وي د مساکلیم وریجې دي د سلاته دي او بیا چای به بیا وروسته